د ولسمشر محمد اشرف غني او عبدالله د لوړې مراسم نن له غرمې وروسته په جلا غونډو کې ترسره شول. د ولسمشر محمد اشرف غني د لوړو په مراسمو کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد، د امریکا سفیر په ګډون د ګڼو هیوادونو سفیرانو او استازو ګډون کړی و. ولسمشر محمد اشرف غني په دې مراسمو کې د لوړې ترڅنګ د طالبانو سره د سولې ترڅنګ د خپل حکومت پر راتلونکو کړنلارو باندې هم وغږېدی. په ورته وخت کې عبدالله هم په سپیدار ماڼۍ کې د لوړې مراسم ترسره کړل. د ولسمشر محمد اشرف غني او عبدالله ترمنځ د ټاکنو د پایلو د اعلان پر سر اوږده ناندریزه د ټاکنو بهیر کړکېچ لوري ته بوت، خو د دې ناندریو د هواري لپاره د نړیوالو په ګډون د امریکا ځانګړي استازي او په افغانستان کې د امریکا سفیر په ګډون تر نن سهار هم هڅې وکړي، خو هڅې رغنده او مطلوبه پایله ورنه کړه چې هر یو ولسمشر محمد اشرف غني او عبدالله خپل د لوړې مراسم نن له غرمې وروسته په جلا غونډو کې ترسره کړل. د ښاغلي غني د لوړو په مراسمو کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد، کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسون، په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت قومندان سکاټ میلر، د کاناډا، فرانسې، اندونیزیا، جرمني، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو سفیرانو په ارګ کې د ولسمشر اشرف غني د لوړې په مراسمو کې ګډون کړی وو. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم. به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم. په دې مراسمو کې ولسمشر غني د خپل حکومت راتلونکي کړنلارې او پروګرامونه تشریح کول چې پر مهال یې د راکټي بریدونو چاودنه تر غوږ سول او غونډې یې تر لږ شیبه ګډوډه کړه، خو ولسمشر غني خپلو خبرو ته دوام ورکړ. من وعده میدهم که نظام را از شر کاغذبازی، اداری و رشوه‌ستانی بیشتر پاک نمایم تا عایدات ما بلند برود و سکتور خصوصی ما کارهای بزرگ خود را انجام بدهد. ولسمشر غني په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې د ټاکنو بهیر پای ته ورسید او تر څو اونۍ به خپله کابینه جوړه کړي. ښاغلی غني دغه راز زیاته کړه چې ولسمشرۍ معنی یې د یوې ځانګړې سیاسي ډلې په قرارګاه نه ده بدل کړي. بار دیگر پختگی جمهوریت را امروز تجلیل می کنیم. انتخابات پایان یافت. من با حوصله‌مندی و شکیبایی این روند را حرمت گذاشتم و هیچگاه ارگ را به قرارگاه سیاسی یک گروه تبدیل نکردم و نخواهم کرد. په دې مراسمو کې ولسمشر محمد اشرف غني د سولې په اړه وویل چې له مشورو وروسته به ټولګډونه حکومت جوړوي او د سولې پر اړینو او پیاوړو اړخونو باندې به تمرکز کوي. په دې مراسمو کې ولسمشر محمد اشرف غني د سولې په اړه وویل چې له مشورو وروسته به ټولګډونه حکومت جوړوي او د سولې پر اړینو او پیاوړو اړخونو باندې به تمرکز کوي. چې سولې دپاره به انشاءالله تعالی موږ تاسې داسې یو ائتلاف جوړ کړو چې د جنګ له ائتلاف نه لس چنده پیاوړی او افغانستان ته هر شی برابر سي. په ورته وخت کې عبدالله هم په سپیدار ماڼۍ کې د همه شموله حکومت په شعار د لوړې مراسم ترسره کړل. د عبدالله د لوړې په مراسمو کې د ایران او ترکیې سفیرانو ګډون درلود. عبدالله پر طالبانو هم غږ وکړ چې له سولې پروسې سره یو ځای سي او د په ټکو د خلکو ارادې ته احترام وکړي. نوموړي د ګاونډیانو او نړیوالو سره د ګډ کار ژمنه وکړه او ویل د تیکاو لار هم پالنه ده.